السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما د لرو برګرانو پښتنورونو بچو خويندولونو زه محمد یوسف بنيرس تاسو په خدمت کې حاضر یم. په نننۍ ویډیو کې زه ډیر زیات خوشاله یم او غدا چې زمون ګران ملګری میا ساجد الله د چرسده هغه زما یو مشکل آسان کو. هغه مشکل دا و چې کله ما د غنی خان نظمونه را وکړل د نیټ نو ما ته ډیر زیات ستړي کول پکارو ځکه چې را کله ما د غنی خان کتاب کولاو کو نو په هغه باندې بس زیات اشتهارات راتلو ډیر وخت پر له اشتهارونو واغستو نو الله دې د غي سره خو کی الله دې سره محبت شروع کی د میا ساجد الله صاحب سره د غنی خان پتنګ دې هغه را لادا کتاب راولې کو د پاکستان نه د پیښور نه د غنی خان کتاب دې لټون او الحمدلله نن راته دا ترلاسه شو او زبارو مچ بچو مې راته ټلیفون کوی چې را بابا کتاب راغلی دی او زه ډېر زیات خوشحاله شوم چې کله واپس کور ته ځم. منډې مې راوخلې چې را کور ته لاړ شم او کتاب رالم الحمدلله ومې کتو نه کتاب را رسېدلی وس انشاءالله وعده یې کړې ده چې د رحمان بابا کتاب به رالیږي او هغه به انشاءالله په څو ورځو کې راورسي. نو زه دعا کوم چې الله سبحانه وتعالی دې د میا ساجد الله دا قربانی قبول کړي، الله دې وسره مینه شروع کړي، الله دې بختور کړي. دا کتاب چونکې د دعا نه شروع شوی دی وړاندې دعای د سترګو د جانان کې زما خپل جهانونه دي په دې باندې موږ خبره شوې ده. دویمه دعا چې دا په دې باندې به خبرو کو ځکه چې یو خدا دعا ده او یو د غنی خان کتاب ما ته راورسېدو. نو دا کتاب ما ته په ټوله دنیا کې زما د ټول نه غټه سرمایه چې دا او لوی دولت دا کتاب دی او دا الله راکو د میا ساجد الله لبرکته. نو بس الله دې ولا جزا ورکړي او الله دې ولا بدل ورکړي دې نو مال دغه ناراضي ساسي الفاظ نشته چې زه دعا وکم والله دې وسره خو کی راځي چې غنی خان په دې دعا کې څه غواړي د الله نه. الله سبحانه وتعالى ته غنی خان وایي چې خدای استا وړه دنیا مې نه د خوخه مال راکخ په خپل لوی جهان کې برخه چې کوم ځای کې بے ګناه ګناهګار نه وي، چې کوم ځای جبې چړې دا غیر نه وي، چې کوم ځای کې وي بې حس زما احساس او چې کوم ځای صبر زړګی وي او تشلاس او چې کوم ځای کې فریاد نه ورم د کونډو ماشومان یا په ټوکړو پسې په منډو، چې کوم ځای کې نه مذهب شته نه قانون نه عشقونه نه وسلونه نه بیلتون، چې کوم ځای کې واځي سترګې نابینا وي، چې کوم ځای کې یو شان نن پرون سبا وي، چې کوم ځای کې که بادشاه وي که ملنګ یو تخت او یو تاج یو پالنګ، چې کوم ځای مال اولاد دوستی بیکاره، چې کوم ځای کې نه کاروان شته او نه لاره او ستړي سترګې مې کړې پټې یا الله زما خوښه نه د ستا وړه دنیا. دا غنی خان حقیقت کې لیونی و. مونږ چې لاس اوچتو دعا کوو نو څه نه غواړو د الله نه، هغه څیزونه غواړو چې اړو څه قیمت یې نشته دی. یا الله بچو ودونه مې وکړو، یا الله مسیره کوو، یا الله کور را جوړ کو، یا الله په دې بچو می تعلیمونه پوره کو، یا الله دا وکاو، یا الله هغه وکا. غنی خانم دعا غواړي. دا ګوره دا مونږ اصل کې ملنګان یو فقیران یو غنی دی. نو غنی د خپل شان ګوره مونږ د خپل شان مطابق دعا غواړو. سو یا الله بچی له می واده وک او یا الله دا وکا غیر الله ته غواړو. او غنی خانم دعا غواړي نو هغه د خپل شان مطابق بادشاہ دی کنه. اوس یو فقیر چې چا په کوڅه کې ودرېږي نو دی بس غواړي کچکول وسره دی، خو یو جولې دانې به غواړي یا یو ډوډۍ دوه به غواړي، نور بس غواړي. او بادشاه چې چا کوڅې له راشي او خبره وتوي چې بھائی مال دا شی پکار دی چې دا هغه فرمایش او دا غوښتنه به څومره غټي، ځکه د بادشاه شان او د فقیر په شان کې ډېر فرق دی. غنی خان او زمونږ د فقیرانو مونږ ملنګان فقیران دا نه چې مونږه چرته ډېر الله والی نه د دنیا د سپیچ دی ګره به دنیا چې غواړو بس مونږ دغه خلق کړو. دا فقیران دی پاسل کې دا کو مالدار هم دی، دا فقیر دی. لو مالداران ملي دي دی په یاره چې د دعاګانې غواړي الله دارا نو دا فقیر دی کو امیر دی، دا غنی دی کو فقیر دی. نو غنی څوک دی؟ بابا دی. د سوي خدای استا وړه دنیا مې نه د خوخه مال راکه په خپل لوی جهان کې برخه. یا الله ستا دا وړه دنیا دا هر څه چې پکې دي دا وړه دا زمانه نه خوخه مال استا په لوی جهان کې برخه راکه. کوم جهان چې الله سبحانه وتعالی د خپل مینوالو د پاره چې سره مینه کړی دا هغه د پاره جوړ کړی، هغه به حساب لوی دی، دا غیس حد او پایان نشته دی. او کوم ځای دی چې کوم ځای کې بے ګناه ګناهګار نه وي
او چې کوم ځای جبې چړې د اغیار نه وي یا الله په کوم ځای کې چې بې ګناه خلق هغه ګناهګار کېږي نه. نن سبا په دې دنیا کې بې ګناه څوک دی چې څوک بې وسه دی، بې کسه دی، غریب دی، د چا د تپوس نه دی، نو دا کو بې ګناه دی نوم ګناهګار دی. هر مصیبت د سر له راځي، هر ستړی د سر له راځي. او بې ګناه څوک د غریب او بې وسه ګناهګار دی، او بې ګناه هغه دی چې هغه ګناه یې کړی او خود وحده د سره، دولت د سره، پیژنګلو د سره، تعلقات دي د خلکو سره، نو بس د کو جرم کړی دی هم بې ګناه دی. او غریب چې د بې جرمه دغه تاسو ګورئ نه په دې بازارونو کې چرته کې دا غریبي چرته فوټپات باندې به یو ټانګوان خالصای نو پولیس په پیراشي او سب پړق بوله وتم وای څومره یو وخت څومره بې عزته کې. او د خان چې ګاډي را مرسډیز ګاډي کې بي ام ډبلیو کې ناسي یا چرته په ټویټا کې ناسي نو څنګه سر وته کوي، هغه غلطی هم کړی او دې غریب څه غلطی نه کړی. نو غنی خان دې داسې دنیا کې د الله سره ځای جوړول غواړي چې الته کې بې ګناه چې دغه سزا ولا څوک نه ورکوي، بې ګناه له څوک سزا نه ورکوي، او ګناهګار له نعمت هم نه ورکوي چې انعام ولا ورکوي. ګناهګار له انعام ورکوي، بې ګناه له سزا ورکوي. داسې نه چې کوم ځای جبې چړې د اغیار نه وي، په کوم ځای کې چې د اغیارو د دشمنانو د جبې د چړو په شان تیزې نه وي، چړې څه چل کوي، غوسول کوي. او نن سبا د اغیار څوک دي د الله نه غیر چې دي. ګوره څوک چې د الله سره مینه شروع کړي، تاسو یقین وکړئ د مور پلار خویندرونه ترونه ماماګانو د خاندانو یار دوستو ښځې بچي د دې ژبې داسې چلیږي داسې چې څه پیغورونه نه کوي او څه ورته نه وایي. نو په دې باندې د الله د مین د زړه غوسېږي. یو چا ته وایي یاره پلانې دومره غټ کور جوړ کړه، پلانې په پلار باندې په مور په ښځه بچو باندې حجونه وکړو، پلانې دومره ځمکه واغستله، دا خبرې چې دا غوسول کوي. نو غنی خان خو د الله لوی ولی وو، دې د مخې هم ډېرو خلکو داسې خبرې کړي چې را ته څه کې. نو په دې دغه ژبه چې ده دې مثال د چړې دی، خلک غوسې. نو غنی خان وایي چې الله هغه جهان کې میدان سره ځای کا چې د غیار والته کې ژبې چړې نه ما څوک غوسې نه زما روح څوک نه زخمي کوي. او چې کوم ځای کې وي بې حس زما احساس او چې کوم ځای صبر زړګی وي او تشلاس یا الله چې په کوم ځای کې زما احساس بې حس شي مړ شي، او چې په کوم ځای کې صبر چې زما زړه صبر وي او لاس مې تش وي، تش لاس یې پس هېڅ راسره هم نه حس. د غني خان حس ولې دلته کې زه خو دلته په عذاب یم د خپل خود او احساس، ځکه کله په سجده شم کله وسکم شراب و دا لیونتوب او دا نشې دا نورې نشې نه وایم، خو دا لیونتوب او دا بېهوشه کېدل چې دي نو دا د څه وجې نه د احساس د وجې نه کېږي. ځکه یو انسان له الله دومره احساس ورکړی چې چېرې دا ظالم ظلم ولې کوي، دا مظلوم څه غریب د کومه ګناه ده. نو د په دې اونچ نیچ باندې نظر د معاشرې په دې ناهموارۍ باندې په ناانصافۍ باندې د نظر نو د احساس د سوځي. نو غني خان وایي چې الله په هغه دنیا کې ما ځای کا په کوم ځای کې چې زما د احساس هغه مړ شوی، بس څوک ظلم نه کوي، څوک جرم نه کوي، او زړه صبر یې زما هم زړه صبر یو تش لاس یم، نه زه په چا ظلم کوم نه ما باندې څوک ظلم کوي. او الله سره هم دغه ځای شته دی، الله جوړ کړی دی هم د دې خلکو دپاره د خپلو مینو دپاره. چې کوم ځای کې فریاد نه اورم د کونډو ماشومان یا په ټوکرو پسې په منډو، یا الله هغه دنیا کې ځای راکړه، هغه جهان کې په کوم ځای کې چې زه د کونډو فریاد نه اورم، او په کوم ځای کې چې ماشومان د ټوکرو پسې په منډو وینم. نن وګورئ زمونږ خصوصا زمونږ پښتون قام چې دی لر و بر دا د څلوېښتو کالو داسې د جنګ سره مخ دي، څومره میندې چې د هغه د هغو غېږې لاړې خالي شوې، څومره ښځې کونډې شولې، او څومره بچي یتیمانان شو. بیا ګوره د دې بې اثرې هغه نتیجه دا راوځي که نه چې څومره ماشومانان د ټوکړو پسې منډې وخي، یو ګاډی چېرته دغه ودرېږي په چوک باندې نو څومره ماشومان راشي او ټوکړې ته غواړي. نو غني خان دا خبره نه برداشت کوي، یا الله داسې ځای کې داسې دنیا کې ځای راکړه چې هلته کې نه یو کونډې فریاد وینم، نه چېرته یو ماشوم ووینم چې هغه د ټوکړو پسې په منډه دی. او چې کوم ځای کې
نه مذهب شته نه قانون نه عشقونه نه وسلونه نه بیلتون چې الله دغه دنیا کې چې نه مذهب یو نه قانوني دا څه په مذهبونو په دې قانونو په نوم باندې او د حقوقو په نوم باندې موږ خلکو تباہ برباد کړو دا چې څه ظلم کیږي دا د مذهبونو او د قانون په نوم باندې کله د مذهب په نوم باندې استحصال کوي او حقوق دې غصب کوي او څوک د قانون په نوم باندې دا قانون شکنی کوي بس مړی کا نو مذهب دا نه چې د دین دین اسلام خبر نه د مذهبونو دا کم خلق چې د مذهب نه ناجایز فائدې اخلي او خپل ډلې جوړې کړې دي د مذهب په نوم د چا یو مذهب دی چا بل مذهب دی او ځان له ګوندونه پارټي دي د مذهب په نوم باندې چې الله دا خلق را سره نه او نه را سره دا خلق د قانون په قانون چې چا پلاس کې دی او ډیر باندې ظلم کوي نو د قانون په نوم باندې می وجنی تباکای می نو یا الله چې دا خلقوم نه یلته کې او چې نه عشقونه نه مثلونه نه بلتونه نه پیرانی چې را د عشق خبرو کې تاسو تاسو د درو خبري او نه د دنیا سره عشق او نه د دنیا د سيزونو د مندلو د حصول هغه حرص موجود وی لالچ وی او نه جدای وی چې رسیز برانه ورکشي دغه یاره نه داس دنیا کې ځای راکا چې کوم ځای کې واځ سترګې نابینا وي چې کوم ځای کې یو شان نن پرون سبا وي الله په کوم ځای کې چې دا نن کوم سترګې واځي دی او دي ځان ته بنا وای چې دا مونږ دی وای دا روغ سترګو ولا سوکتي چې دنیا په سود او ځان باندې پويږي سود حاصله ځان نزان بچ کړي دا روغ سترګې دي چې دا روغ سترګې وړاندې شي او الله سبحانه و تعالی فرمایي په قران کې مفهوم دا دی چې څوک زما د ذکر نه غافل شي یعنی څوک ما نه یادای ما سره مینه نه کوي نو په دنیا کې بوله معیشت تنگ کما او په آخرت کې به ړون را پاسو ما دی وای چې الله زه په دنیا کې روغ ما سترګې مې روغې وي وس ړون را پاسې دلم الله به تو فرمایي چې په دنیا کې د زیر کړم زما سره د مینه وکړي کنه غیر الله سره د مینه کړي وا زه وس ما تیر کړې زه ړون ګرځا نو غنی خان دغه خبره کوي چې دا کمی سترګې چې نن واځي دي چې دالته بندي بالکل لاړو خاص نظر بګی نه او چې کوم ځای کې یو شان نن پرون سبا وي هغه ځای کې چې نن او سبا نه کې نن پرون او سبا دا ټول یو شان وي لکه مساوات پکې او چې کوم ځای کې ک بادشاہ وي ک ملنګ یوې تخت او یوې تاج یوې پالنګ بادشاہ دی او ک ملنګ دی بس دا یو شان دی ولا ستوګنه ور کړی یوې تخت یوې تاج یوې پالنګ وي او چې کوم ځای مال او اولاد دوستی بیکار چې کوم ځای کې نه کاروان شته نه لاره په کوم ځای کې چې مال اولاد او دوستی دا ټول بیکار راشي سنف نور کوي تبت یدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب ابو لهب په خپل اولاد باندې او په خپل بچو باندې په خپل مالداري باندې ډېر فخر کو کنه نو الله سبحانه وتعالى تبا برباد کو ما اغنى عنه ماله وما كسب د مال بم د لوس نفن ور کوي د اولاد او د کسب د چې کم تجارت او کم دنده وکول هغه بم د لس نفع ورنګي نو غنی خان وای چې په کوم ځای کې مال اولاد او تعلق چې دا په کار ناراضي بس کو په کار راضي صرف ستامینا ستا محبت په کار راضي او چې کوم ځای کې نه کاروان شته نه لاره چې کوم ځای کې هلته کې سفرون نشته دی هغه دنیا کې مرګ نه پس کو سفر نشته دی کنه قافلې روان نه چې رزو چرته ځای پلانې رزو نه راسي چې کاروانوم نه او لارم نه بس ز منزل ته در رسیدلې ما منزل الله دی الله دې تا ته در رسیدلې ما او خود دې ظلمونو نه پاک چې یو ظلم مې نه کړي او بیا غنی خان په اخر کې وای ستړي مې کړې پټي یا الله زما خو خانه دستا وړه دنیا یا الله دا ستړي مې ستړي شوې دې ظلم ته په قتل باندې دې کندو او رندو دې یتیمانانو دې غریبانانو دې فریادونو ته قتل باندې مې ستړي شوې نو یا الله دا مې پټ کړې دا سترګې مې پټ کړې او یا الله دا مې زر پټ کړې دا سترګې او تعالی درلې ځکه چې زما خوخه نه دستا وړه دنیا ستا دا وړه دنیا مې نه خوخه غنی خان لوی انسان دی او د غنی خان د زړه مرادونه په دې وړه دنیا کې نه پوره کیږي ځکه غنی خان د الله نه لوی دنیا غواړي نه کو مولا دی کو پیر دی او کو حاجی صاحب د هر څوک چې دی کو تبلیغی دی کو مجاهد دی هغه غواړي صرف او صرف دا د دنیا داسې زونه هغه دنیا غواړي چې ډیره وړو کې ده زر پنا کېدون کې ده
او غنی خان لوی دی د الله سره تعلق دی بادشاه دی نو د د نظر هم ډیر لوی دی او د د زړه هم ډیر لوی وسیع دی نو غواړي د الله نه هغه څه کوم چې د الله د شان مطابق دي چې الله ما دغه څه لکه لویه دنیا غواړي د الله نه وړه دنیا نه غواړي زما عزتمندو کو چې دا نظم ستاسو خوښ راغلی تاسو د الله درزا لپاره نور خلکو ته وړاندې کوئ ویلې کوئ او شیر کوي د خپل پیجونو نه الله مو خوشاله کړي